السلام علیکم ملګرو، بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلي مو پر تن وي. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته زه د افغان بسیم یو داسې کوډ ښایم ترڅو د هغه کوډ په واسطه تاسو وکولی شئ د افغان بسیم 6 جی بي انټرنیټ یوازې په 45 افغانۍ فعاله کړئ. دا چې څنګه کولی شو او کوډ په څه ډول دی، نو د دې طریقې د زده کولو لپاره، د دې پاکیټ د فعالولو لپاره همدا ویډیو ته اخر سره وګورئ. راځو دوستانو، تاسو باید په موبایل کې 50 افغانۍ ولرئ. د 50 افغانۍ نه وروسته تاسو به لاړ شئ دې ځای ته، دلته به تاسو دغه کوډ ډایل کړئ. دوستانو، لومړی به تاسو لاړ شئ سټار 3 وارې به شپږ کېکاږئ، د هغې نه وروسته بیا تاسو هم سټار او بیا به لاړ شئ 4 5 2 او بیا به سټار. د هغې نه وروسته به تاسو ملګرو په دې ځای کې یو کلیک کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو بیا لاړ شئ زینې ته، یعنې دغه هیش بټن. دغه مو چې کله تاسو کېکاږلو، دغه بټن تاسو کېکړ، نو بیا به لاړ شئ دغه کوډ به تاسو څنګه کوئ، اوکې به یې کړئ. چې کله مو اوکې کړو، دې ځای کې به تاسو ته خپل سیم راشي. تاسو به افغان بسیم انتخاب کړئ. زه سیم 2 انتخابوم، زما افغان بسیم سیم کارت په سیم 2 کې دی. نو دا چې کله زه اوکې کړم، نو موږ تاسو ته په اتومات ډول 6 جی بي انټرنیټ په 45 افغانۍ فعاله شي. نو اوس یې ګورو چې آیا فعالېږي او که نه فعالېږي. زه یې اوکې کوم، سیم 2 انتخابوم. ښه، نو په دې ځای کې تاسو دغه ډول do you want to subscribe to 6 GB data at 45 افغانۍ. نو تاسو په دې ځای کې دا د لیکل خپله میلی شئ چې 45 افغانۍ 6 GB انټرنیټ د 15 ورځو لپاره دی. زه په ځواب کې یو ورته لیکم، کنفرم کوم، زه ورته وایم چې هو غواړم یې سینډ. دغه د دوستانو تاسو ولیدل چې په بریالۍ توګه 6 جی بي انټرنیټ په 15 افغانۍ فعاله شو. که مو چېرته ویډیو خوښ شوله، نو ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ. الله مو مل شه.